سو د تصویر د تشکیلېدلو دپاره له یوه څخه ډېرې عدسې هم وکاروو. تر اوسه چې موږ تاسې کار کړی د تصویر د تشکیلېدلو دپاره مو څو عدسې کارولې وې؟ یوه دانه. اوس به تاسې ووینئ چې کولی سو د عدسیو تر یو ډېرې عدسې ولرو بیا هم د جسم تصویر تشکیل کو. او په اکثریت نوري وسایلو کې همدا خبره وي د عدسیو شمیر تر یو زیات وي، 2 عدسې 3 عدسې کارېږي. فهم دی ورته؟ او د نوري وسایلو څخه چې موږ تاسې دا لفظ کارو زموږ مطلب څه نوري وسایل؟ داسې وسایل چې موږ تاسې هغه کاروو او د هغوی د کار میکانیزم د انعکاس یا انکسار په اساس وي. دغه رقم وسایل ته څه ویل کېږي؟ نوري. هره وسیله چې د نور د انعکاس یا انکسار پر اساس کار کوي د هغه نوم څه رالی؟ نوري وسیله. مایکروسکوپ دی، تلسکوپ دی، کمره ده، پروجیکټور دی، دا ټول څخه څه راځي؟ نوري وسایل. د انسان سترګه هم یو نوري وسیله ده، ځکه دا هم د څه په اساس کار کوي؟ د نور د انکسار په اساس کار کوي. توجه ورته وکړئ د عدسیو ترکیب. زه دا موضوع یو اندازه ته تشریح کوم، بیا په مثال کې د خپل تشریح تطبیق کوو. که چیرې داسې یو حالت وي چې د یو جسم د تصویر دپاره موږ تر یو ډېرې عدسې وکاروو. مثال دا یوه عدسیه راله، دا فرض وکړئ بله عدسیه راله، عین 3 عدسې ولرو. شرط نه دی چې دواړه متقارب وي، دواړه متباید، یو متباید یو متقارب، هر حالت چې وي په مجموع کې تاسو دې خبرې ته توجه وکړئ. کله چې غواړئ د جسم تصویر د 2 عدسیو په وسیله باندې پیدا کړئ، دې ته موږ تاسې وایئ د عدسیو ترکیب یا د عدسیو سیسټم. ځکه دا عدسې تر یو زیاتې سوې نو څه لفظ ورته کارو؟ سیسټم. اوس زه د تصویر څنګه پیدا کوم؟ اول تاسې ما ته دا ووایاست چې د دې جسم تصویر زموږ مطلب له کم تصویر څخه وي. د دې جسم تصویر موږ تاسې کم تصویر ته وایو؟ موږ تاسې د دې جسم تصویر هغه آخرنی تصویر چې د دواړو عدسیو وروسته رامنځته سوی دی هغه ته موږ تاسې څه وایو؟ د سیسټم تصویر. او د دې تصویر د پیدا کولو دپاره توجه وکړئ، دوهمه عدسیه په پام کې ونیسئ. لومړی پړاو د کار څه دی؟ دوهمه عدسیه په پام کې ونیسئ. داسې تصور وکړئ چې دا عدسې شتون نه لري، یوه دانه عدسیه ده. اوس نو چې یوه دانه عدسیه ده خو فورمول کارولی سئ، 1/p جمع 1/q مساوي 1/f. د دې جسم فاصله د دې عدسې څخه څومره ده؟ دا موږ تاسې لرو p. او د دې محراقي فاصله څومره ده؟ مثال د دې محراقي فاصله f1، د دې محراقي فاصله f2، د دې محراقي فاصله څومره ده؟ دا هم لرو. نو تصویر لاسته راځي چې چیرې تشکیل سو که نه؟ لومړی پړاو یې دا و. دوهمه عدسیه هیڅ په نظر کې مه نیسئ، تصور وکړئ چې یوازې یوه دانه عدسیه ده او تصویر تشکیل کوي. اوس نو تصویر کیدای شي چیرې راسي، خو موږ کیو پیدا کوو. چې کیو پیدا کوي هر څومره چې راغی کیو هغه د ده د نوري مرکز څخه په همغه فاصله باندې تصویر رسموم. اوس په عمومي توګه باندې ستاسې په نظر د دې تصویر چې رامنځته سي امکان لري چې دا تصویر دلته راسي؟ آیا امکان نه لري چې د دې تصویر دلته راسي؟ موږ تاسې اوس د کاغذ پر مخ چې کار کوو داسې تصور کوو چې د عدسیه بیخي وجود نه لري. د ده تصویر مې تشکیل کوي. فرض وکړئ تصویر یې دا راغی. چې تصویر یې دا راغی، اوس په دوهم پړاو کې څه کار کوئ؟ په دوهم پړاو کې همدا فورمول د دې عدسیې دپاره کاروو، 1/p جمع 1/q مساوي 1/f. دلته به اوس څه شي واضح کوئ؟ د دې محراقي فاصله. تصویر خو غواړم پیدا کم. اوس خبره دا ده جسم به څه وي؟ د لومړي عدسې په وسیله تشکیل سوی تصویر به د دوهمې عدسې دپاره جسم فرض کوي. د لومړي عدسې په وسیله تشکیل سوی تصویر د دوهمې عدسې دپاره جسم فرضوي. اوس نو دا تصویر د دې عدسې دپاره د څه شي حیثیت پیدا کوي؟ د جسم. ګورې زه دې ته څه وایم؟ I1 یعنې مطلب د لومړي عدسې په وسیله تشکیل سوی تصویر، او دا تصویر عبارت د څه څخه دی؟ O2 یعنې دوهمي جسم. اولی جسم خو دا و، دا اصلي جسم و O1. دا کم جسم رالی؟ O2. لومړی تصویر دوهمي جسم دی. اوس نو دا جسم سو، د دې جسم فاصله تر دې عدسې پورې څومره ده؟ دا خو پی پیدا کیږي.
پی مو وضع کوي اف مو د ده وضع کوي اوس کیو لاسته رالی که نه وایاست دا کیو بیا کم یو دی د دوهمي عدسې په وسیله چې له تصویر څخه یې تصویر تشکیل کړی دی دا کیو چې مو اوس د دې ځلې پیدا کړه دا به د سیسټم د اصلي تصویر واټن وي فرض وکړئ کله چې مې دا جسم فرض کوي د دې دپاره تصویر پیدا سو دوهمي تصویر مو پیدا کوي دوهمي تصویر چیرې تشکیل سوی مثال فرض وکړئ دوهمي تصویر تشکیل سوی دی دلته یا مثال دوهمي تصویر به یې داسې انتخاب کړم فرض وکړئ دوهمي تصویر تشکیل سوی دی دلته خبرې ته متوجه سولئ دا دوهمي تصویر رالی آی دوه دا کم تصویر و دا چې کله موږ تاسې دا تصویر د ده دپاره جسم فرض کوي نو دا یې جسم دا یې محراقي فاصله تصویر مو پیدا کوي دا تصویر رالی آی دوه دا عبارت د سیسټم له تصویر څخه دی د دې تصویر لوی ښودنه څه ته وایي او د دې تصویر راسته چپه څه ته ویل کیږي د دې تصویر لوی ښودنه دی د اصلي جسم په نسبت څومره لوی دی څومره کوچنی دی د دې راسته او چپه څه ته وایي دی د اصل په حساب باندې عیني جهت لري که خلاف جهت لري دا تصویر اوس تاسې راته وایاست چپه دی که نه د دې جسم په حساب چپه دی کله چې جسم دا رقم وي دا تصویر خو چپه راځي مګم د ده راسته او چپه د سیسټم د څنګه بیانیږي دی د ده په حساب څنګه دی راسته او لوی ښودنه به څه وي دا تصویر د دغه په حساب باندې زه مقایسه کوم یعنی دا تصویر د اصل جسم 2 چنده راغلی 3 چنده راغلی څنګه راغلی په دې ځای کې څنګه مسله وي دا عدسې یو لوی ښودنه لري زه به هغه ته ووایم M1 دا عدسې هم یو لوی ښودنه لري هغه ته به ووایو M2 د سیسټم لوی ښودنه به عبارت د څه څخه وي د دواړو لوی ښودنو حاصل ضرب دې ځای ته یو لحظه دقت وکړئ دا څه رالی I1 دا څه دی I2 او دا څه دی O1 موږ تاسې دې ته به M وایم موږ تاسې په څه شي پسې ګرځو I2 پر O1 اوس خبره واضح سوه یعنی آخرنی تصویر د اصل جسم په پرتله څو چنده دی د آخرني تصویر اوږدوالی د اصلي جسم باندې وویشه اوس وګورئ چې دا رښتیا د دې په حساب باندې لاسته راځي او که نه وایاست M1 څه و M1 د ده لوی ښودنه د هر عدسې لوی ښودنه څه تشکیل سوی تصویر د جسم په اوږدوالي وویشي د کم تصویر تشکیل کړی و د I1 دا به وویشي پر څه شي پر O1 نو دا رالی I1 پر O1 د دې لوی ښودنه د کم تصویر تشکیل کړی د I2 د ده دپاره جسم څه و د ده دپاره جسم I1 و نو د ده لوی ښودنه راته ووایاست د تصویر طول د جسم پر طول نو دا رالی څو I2 پر I1 خلاص هغه طرف I2 پر O1 دی او I2 پر O1 خو غواړو موږ تاسې پیدا کړو نو د عدسیو د سیسټم لوی ښودنه څه وي د هرې عدسې انفرادي لوی ښودنو حاصل ضرب د لومړي عدسې په وسیله تشکیل سوی تصویر د دوهمې عدسې دپاره څه دی جسم او سوال دا دی چې حقیقي جسم که مجازي جسم نو دا په یاد وکړئ که چیرې د لومړي عدسې په وسیله تشکیل سوی تصویر د دوهمې عدسې شاته رالی مجازي جسم که د لومړي عدسې په وسیله تشکیل سوی تصویر د دوهمې عدسې مخې ته راغی حقیقي جسم نو داسې نه ورته وایي چې لومړی عدسې چې تصویر تشکیل کړي هغه دایما څه ډول تصویر هغه څه ډول جسم فرضو مجازي نه لومړي عدسې تصویر تشکیل کوي که نه دا تصویر دوهمې عدسې ته څه دی جسم څه ډول جسم دا به وګورو چې دا تشکیل سوی تصویر د ده په وسیله د عدسې شاته واقع دی او که د عدسې مخې ته دی که د عدسې شاته واقع وي دا د ده دپاره مجازي جسم که د عدسې مخې ته واقع وي د ده په وسیله حقیقي جسم ګوري که دا عدسه دلته تصویر تشکیل کړي دا د ده دپاره څه دی حقیقي جسم که دا عدسه دلته تصویر تشکیل کړي دا د ده دپاره څه دی مجازي جسم